تیر شپه د پاکستان له لوري د افغانستان په یو شمېر سیمو هوایي بریدونه ترسره شول. داسې بریدونه چې نه یوازې د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې کړې بلکې د سیمې امنیت یې هم لا جدي پوښتنو سره مخ کړی دی. د راپورونو له مخې دا بریدونه د ننګرهار په بېسودو، خوږیاڼیو او غنیخیل ولسوالیو او همداراز د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې شوي دي. لومړني معلومات ښایي چې په دې بریدونو کې لسګونه ملکي وګړي شهیدان شوي او ټپیان شوي دي چې پکې ښځې، ماشومان او سپینګیري هم شامل دي. هغه څه چې جدي اندېښنې راپورته کوي. نن په همدې مهم بحث کې له موږ سره ښاغلی سید بلال فاطمي صاحب دی. فاطمي صاحب ښه راغلاست، ستړي مه شئ. ستاسو په اند د پاکستان د دغو بریدونو تر شا کوم پیغام پروت دی؟ آیا دا یوازې یو نظامي اقدام دی که یو سیاسي فشار؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د پاکستان د برید مقاصد څه دي او ولې دا برید کړی؟ آیا دا سیاسي دی او که نظامي دی؟ دا برید کاملا نظامی برید دی او د پاکستان نظامیانو دا تصمیم نیولی دی خپل سیاسیونو ته غوږ نه ږدي او د سیاسیونو په خبرو باندې عمل هم نه کوي. د هغې تر شا د دوی خپل اهداف دي. یو دا دی چې افغانستان مجبوروي چې ته به د بل چا سره اړیکې نه ساتي، بالخصوص د هندوستان سره. که ته هندوستان سره اړیکې ساتي نو زما د تهدید لاندې به یې او تا ته زه مشکلات به جوړوم. دا ښکاره خبر ده او په همدغه باندې دوی لګیا دي کار کوي او د دوی د ټولې برنامې چې تلویزیوني وګورئ هغې هم د یو شی وایي چې د هندوستان سره تاسو اړیکې ولې جوړې کړي، ولې د هندوستان سره ملګرتیا کوئ او د هندوستان سره ستاسو د اړیکې چې دي دا د دوی دپاره د زغملو وړ نه دي. د همده لپاره دوی په تاسو برید کوي او تضعیفول کوي او معنی دا ده چې موږ ته تن کېدی. سیاسیون د دې مخالف دي اما نظامیان پیسا په دماغ په سیاست کار نه کوي، د نظامی شکل نه فکر کوي چې اسلحه لري، ټکنالوژي لري او کولی شي چې دا ملت او دا به ځان ته متي او فرمانبردار کړي. خو زه فکر کوم چې دا دوی غلطه لوستې ده دا لوبه او دوی به کوم نتیجې ته ونه رسیږي او تاسو معلومه ده چې دا به دوی خپل په ضرر باندې تمام شي. اسلامي امارت د مناسب ځواب خبرداری ورکړی. ستاسو په نظر دا مناسب ځواب باید څه ډول وي؟ سیاسي، ډیپلوماټیک که نظامي؟ د مناسب ځواب مسله دا ده چې که اسلامي امارت میزایل، راکټ یا جهازونه درلودلی یا لري باید استفاده یې نه کړی وی، فلفور باید جواب یې ورکړی وی. دا ډېر کارآمد راتله او نړۍ متوجه کېدله او پاکستان باندې فشار راتله. چون دی دا کار ونه کړ، دی مناسب اقدام لپاره ویلی دي چې خپل په مناسب وخت کې به یې کوو. هغه همدا دی چې دوی به دننه په پاکستان کې چې هماغه کوم یو حرکتونه دلته دي هغې په ذریعه باندې به تاسو وګورئ په پنجاب کې، په خیبر پښتونخوا کې، همداسې په دې سیمو کې به په اسلام آباد کې به لوی حرکتونه او د عکس العمل به ښکاره شي، یعنې غږ به په دې شکل واخلي، مګر همدا چې دوی د یو قوا په شکل کې لاړ شي. نور په عین حال کې د اسلامي امارت د خوا نه دا دغه شوی دی چې دوی به په مناسب وخت کې غچ اخلي او د خپل ذبیح الله مجاهد یو خبر چې ما وکته چې والله عالم چې دقیق دی صحیح دی او که نه دی، هغې کې دا خبره وکړله چې موږ به چون دا حملې په موږ نظامیانو کړي دي، موږ به د پاکستان غوندې په ولس باندې به بمبارد نه کوو، موږ د پاکستان د پوز نه به بدل اخلو او پاکستان پوز به د قیمت ادا کوي، یعنی فوزیان به ورته وهل کېږي. ولې اکثره دا ډول بریدونه د ملکي خلکو په کورونو تمامیږي؟ آیا دا د استخباراتي کمزورۍ نښه ده که قصدي عمل دی؟ دا ډېر یو بزدلانه او نامردانه حرکت دی چې دوی کوي او د دې دپاره تاسو ګورئ چې دروغ هم دی وایي چې موږ سره راپور دی، د راپور په اساس باندې موږ برید کړی دی او موږ خپل اهداف ایښتي دي، در حالې چې په یو ځای کې اهداف یې نه دي ایښتي دي، ټولې مظلوم خلک ایښتي دي. تنها په د ګردي کس کې هغه یو کورنۍ چې 23 تنې درلودل، یو یې ژوندی پاتې، 22 کسه شهیدان شوي دي. همدارنګې په پکتیکا په برمل کې او په ارګون کې دوی خپله دا وایي چې موږ په مسجد کې 80 کس هم وژلي دي او په برمل کې دوی چې د القاعده او د ټي ټي پي او همدارنګ د بي ایل اې چې بالکل تصور نه کېږي چې داسې ناسته کله شوې ده او چېرته شوې، دوی وایي چې ناسته شوې ده او موږ ته اطلاع راغلې وه او موږ د هغې اطلاع په اساس باندې برید کړی او موږ دا وژلي دي چې دا واقعیت نه لري. تاسو معلومه ده چې په دوی کم از کم په 8 ځایونو کې برید کړی دی، دوی خو خپله ادعا لري چې 10 ځای کې برید کړی دی او د ټي ټي پي قمندانان هم وژلي دي او مراکز د ټریننګ هم د منځه وړي دي. دې ادعاګانې ډېرې غټې دي، اما ډول
ټول دروغ او کاذبانه دي. بله خبره چې دلته منځته راځي هغه دا دی چې دغه اقدام چې دوی کړی د نړیوالو قوانینو سره مطابقت لري؟ نه، دوی تخلف کوي د نړیوالو قوانینو. دوی وایي چې موږ د آرټیکل 51 په اساس باندې موږ دا برید کړی. آرټیکل 51 دا وایي چې کله چې یو څوک خپل مملکت ته د بل مملکت نه ورته خطري، هغه به اسناد به راوړي، شورای امنیت مجلس به راغواړي، هلته به خپله دوسیه وړاندې کوي. دا شورای امنیت پورې مربوطه ده چې آیا دنیا ورسره ځي هغه جنگ ته چې د دفاع وکړي، ځکه چې هلته 51 ماده کې دا ده چې د سیمې او د نړۍ د امنیت د ساتلو لپاره به شورای امنیت به اقدام کوي. نو که چېرته فرضاً بیا هغه ورسره نه ځي او خپله مملکت دا وایي چې زه خپل دفاع کولی شم، اجازه ورته ورکول کېږي، بیا هغه اقدام کوي، هغه د نړیوالو قوانینو د دغې لاندې هغه برید کېږي. نو دوی خو دغه نه مجلس ته تللي دي، نه یې اسناد وړاندې کړي دي او نه یې فرضاً هغه خپل موقف هغه کړی دی، خو سربخوده هر ځل حمله کوي او برید کوي او وهل کوي او مظلوم خلک وژني. نو دا بل مصیبت دا دی چې د ملګرو ملتونو او نړۍ د دې په مقابل کې اقدام نه کوي. دغه موضوع باید دوی نوټ کړي، شورای امنیت مجلس راوغواړي او هلته دا دغه وکړي چې پاکستان تا په کوم اساس وکړ دا خلک، ځکه چې دا هم اسرائیل دی او یو اسرائیل هلته دی، دواړه همداسې کوي، هلته فلسطینیان وژني، دی افغانان وژني او په نړۍ کې د دې نه د پوښتنې څوک نشته دی. په دې اساس باندې ستونزه نړیواله ده او د نړیوال د قانون نه تخلف دی. پاکستان ادعا کوي چې له افغانستان څخه وسلوال وراوړي، خو په داسې حال کې چې رسمي تګ راتګ محدود دی. ستاسو په نظر دا ادعا تر کومه حده واقع ده؟ دا خو تاسو کتل محمود خان اسکزي هم رد کړله، دا مولانا فضل الرحمن هم رد کړله، دا سهیل افریدي هم رد کړله، دا اکثرا د سیاسیونو دا رد کړی د ورته ویلي تا په ټول سرحد باندې سیمې خاردار لګولی دی، ستا بیا جهازونه هم شته، ستا ډرون هم شته دی. بل دا دی چې فرض وکړه زه دا راوغوښتل د سیمې خاردار نه افغانان راتیر شول، آیا دا تر میاوالي پورې څنګه رسیږي؟ دا کراچۍ ته څنګه رسیږي؟ نو هلته ستا په ټوله لاره کې نور امنیت دې نشته، پوځ دې نشته چې مخې ونیسي. یعنې دوی کاملا په دې بابت کې دروغ وایي او تهمت وایي. پاکستان به تر کومه دا ډول بریدونو ته دوام ورکړي او آیا د سیمې نور هیوادونه به پر دې غبرګون وښیي؟ زه فکر کوم چې څنګه چې نړۍ د میډیا ما تعقیبه کړې د هغې وایي چې دا به اوس موږ تر هغه ادامه ورکوو چې افغانستان زموږ غوښتنو ته تن ورکړي. او هلته هغه یو چینل ما دوی واورېد، هغې ویل چې د 100 نه هم زیاتې حملې زموږ په پروګرام کې دي او موږ به دا کوو. اوس هم 10 یو ځلې لکه چې کړي دي او 10 بیا د 20 حملې مجموعاً دوی ادعا لري چې دا شوي دي. یو څه راپور شوي دي او څه نه دي راپور شوي، مګر هم دوی وایي چې 100 حملې به نورې هم وي تر هغه پورې چې اسلامي امارت تن ورکړي د دوی ته خبرو ته. پس له هغې نه به دوی بیا خپل دا بریدونه بندوي. نو دا بریدونه به رواني او خو فکر کوم چې که چېرته اسلامي امارت چې کوم پروګرام لري چې دننه برید وکړي او دوی ته ضربه ورسي، که قوي یو ضربه یې ورته ورکړله بیا نو فکر کوم چې دوی بیا په شا ځي، دوی بیا برید نه کوي، ځکه دونه زړور هم نه دي، پنجابیان دي، ډېر بزدله خلک دي. په داسې حالاتو کې د کړکېچ د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي او تر ټولو علمي حل لاره یې څه کېدلی شي؟ د کړکېچ د مخنیوي لپاره دا موضوع د نړیوال سټیج ته وړل پکار دي. د شورای امنیت ته باید دا بیوړل شي او شورای امنیت کې دا موضوع باید هلته مطرح کړلی شي. چې کله هلته دا مطرح کېږي نو د پښتونستان او د بلوچستان د خلکو د ازادۍ د غورځنګ خبره منځته راځي. نو هلته بیا د استصواب مسله منځته راځي، یعنې پلبسټ چې د خلکو رایه څه ده. نو په هغې صورت کې باید بیا ملګرو ملتونو عمل وکړي، راشي صحنې ته په بلوچستان او په خیبر پښتونخوا کې هلته د خلکو نه پوښتنه وکړي، رایه واخلي. او تاسو معلومه ده چې اوس که 10 کاله مخکې دوی داسې یو شی کړی وی پاکستان لپاره ممکنه وه چې ځان بچ کړي، اما فکر کوم چې اوس د دوی اوضاع دونه خرابه شوې ده چې اوس خو نه بلوچ ورسره خبرو ته کینی او نه پښتون ورسره کینی. په داسې صورت کې چې که چېرته پلبسټ یا د استصواب د رای خبره شي، هلته دوی دا موضوع بایلي او خود به خود نړیوال به بیا د هماغې شي ملاتړ کوي کوم شی چې ملت یې غواړي. دغه دا ده چې آیا دا کار چې دوی روان کړی دی دا د نړیوال حمایت لري؟ تاسو معلومه ده چې دوی ګورې جنایت کوي، مګر هم دا په ملګرو ملتونو کې او دې ځایونو کې د باندې بحث نه کیږي،
ځکه چې غربي نړۍ د پاکستان نه چې کوم غوښتنې لري بیا د ایران په متعلق د دوی سره کوم دغه روان دی پروګرام دی چې دوی به د ایران په حق هلته کومک کوي نو په دې بابت نه هغې غلي دي مګر په دغه صحنه کې امریکا په سیمه کې جنگ نه غواړي ځکه دا جنگ د امریکا په ګټه نه دی دا امریکا ته ضرر کوي فی الحال ځکه چې هغه په ایران کې نښتی دی او د پاکستان میدان هوایي او دا دوی استعمالوي چې دوی برید وکړي پر ایران باندې که چېرته پاکستان په دلته په جنگ کې بیا هغه میدان هوایي د ده نه دوی استفاده نشي کولی د ده لپاره چې د هغې هوایي ډګرونو نه استفاده وکړي پاکستان باید د دوی جنگ نه دوی منع کړي په دغه صورت کې دا امکان لري نو که چېرته فرضاً د امریکا خبره دی ونه مني او جنگ ته لاړ شي بیا د امریکا پروګرام خرابېږي امریکا د پاکستان وهل غواړي خو په دغه سټیج کې نه تر څو د ایران موضوع یو طرفه شي او که دا خبره وي که چېرته امریکا د پاکستان نه پر ایران باندې برید وکړه او په هغه برید کې د پاکستان باندې بیرته ایران برید وکړه او د پاکستان او د ایران جنګ ونښته په هغه صورت کې بیا دا دی چې امریکا خوشحالیږي چې پاکستان او ایران سره ووهي حتی دواړو ته شاید کېدای شي اسلحه به ورکوي لکه څنګه د عراق او ایران کې دواړو ته اسلحه ورکوله دلته ورکوي دا دواړه یو بل ښه وځپي هم اقتصادي لحاظ نه ختم شي هم نظامي لحاظ نه او د دواړه د اتومي پروګرام بیا هغې وخت کې خنثی کېږي د پاکستان اتوم هم د لاسه ځي د هغه او دلته د په امریکا خپل پروګرام دغه کېږي نو حالات بغرنج دی پاکستان لګیا دی په دې کې اتهام په قطر باندې وهي هغه وی چې د دغه لوبې چې په بلوچستان کې روانې دي او خیبر پختونخوا کې د تر شاته قطر ولاړ دی او هغه اوس یو په حساب شخړه د قطر سره مشروع کړې ده چې دا د افغانستان په ګټه ده موږ خو پخوا ویلي دي چې د دې تر شا لوی قدرتونه دي کومک کوي نو د قطر به ادعا چې پاکستان کې ښکاره خبره ده چې قطر د امریکې لاسپوڅی دی په دې سیمه کې دی او که چېرته کوم ادعا په هغې راځي نو ښکاره خبره ده چې قطر که کوم پیسې ورکوي دا به کې حتما د امریکا په اشاره به یې کوي او امریکا به دا پیسې ورکوي په دې لپاره دا د پاکستان لپاره ستونزمنده مسله ده ډېره زیاته مننه